قدرمندو دوستانو ان شاء الله خبرونه شروع کوو. دوستانو د موږ مؤمنان مسلمانان باید په دې باندې پوه سي چې توحید څه شي ته وایي او شرک څه شي ته وایي. توحید په ابتدا کې درې قسمونه لري، درې اقسام لري. توحید د ربوبیت ورته وایي او توحید دوم قسم د الوهیت ورته وایي، دریم قسم اسماء الصفات ورته وایي. په دې دریو قسمونو کې له الله جل وعلا سره شرک جوړول، په دې دریو قسمونو کې له الله جل وعلا سره شریک جوړول دا انسان د اسلام له دایرې نه باسي. د څه شي نه باسي؟ د اسلام د دایرې نه باسي. دایرې نه باسي. دا بعضې شپې په زنجیرانو کې وتړي ښه، دا بعضې شپې وتړي. د مؤمن مسلمان لپاره دا لازمي ده چې توحید وپیژني او د توحید په مقابل کې شرک وپیژني. ما مخکې تاسو ته ویلي دي چې اهل سنت والجماعت او اهل بیت صلوات الله وسلامه علیهم یوه عقیده لري. څه شی لري؟ یوه عقیده لري، یوه عقیده فقط. شرک دو قسمونه لري، یو شرک اصغر ده بل شرک اکبر ده. شرک اصغر ریا، ځان ښودنه په عباداتو کې، دې ته شرک اصغر وایي. اما شرک اکبر په ربوبیت کې، په الوهیت کې او په اسماء الصفاتو کې که د شریک له الله جل وعلا سره جوړ کړل، دا شرک اکبر ده چې مسلمان د اسلام له دایرې نه باسي. بالکل. اوس ربوبیت نه ده، ربوبیت توحید د ربوبیه هغه معنا دا ده چې دا دنیا دا کائنات چا پیدا کړي، خالق څوک ده؟ الله ده. په ربوبیت کې په دنیا د مکې مشرکین هم په دې ربوبیت کې شرک له الله سره دننه نه ده پیدا کړی. ابو جهل نو، ابو جهل، عتبه، شیبه، نور کفار و مشرکین په دې ربوبیت کې له الله جل وعلا سره شریک نه ده پیدا کړی. دا یې نه دی ویلي چې اسمان دوه خدایانو پیدا کړی ده، جوړ کړی ده، یا دا کائنات دوه خدایانو پیدا کړي دي، جوړ کړي دي. په ربوبیت کې هغوی شرک نه ده کړی. هغوی چې شرک کړی ده په الوهیت کې او په اسماء الصفاتو کې شریک له الله جل وعلا سره پیدا کړی. بالکل. ربوبیت خالق څوک ده؟ الله. رازق څوک ده؟ الله. د کائناتو ته چې دا څومره کائنات دي، دې ته دا تربیت ورکوونکی څوک ده؟ الله. دا به د مؤمن مسلمان عقیده په ربوبیت کې وي چې د دنیا پیدا کوونکی د انسان د ټولې دنیا د کائناتو د مخلوقاتو خالق الله ده، د دې رازق هم همدغه الله ده. بشک. الوهیت د الله په عبادت کې به بل څوک نه ورسره شریکوي، نه بل چا نه به څه شی نه غواړي. عبادت به د خاص د رب دپاره وي، سجده به د خاص د رب دپاره وي، دعا به د خاص د رب دپاره وي. په فوق الاسباب و مسائلو کې به مدد یوازې له الله نه غواړي، دعا به غیر الله نه غواړي، مدد به له غیر الله نه غواړي. که د چیرې مدد و غوښتنه له غیر الله نه وکړه، تا شریک له الله سره په څه شي کې جوړ کړه؟ په الوهیت کې دې ورسره جوړ کړه. بشک. اسماء الصفات، ان دی الله جل وعلا چې کوم ذاتی صفات دي، کومې فعلي صفات دي، په دې کې به له الله جل وعلا سره شریک نه جوړوي. که د شریک ورسره جوړ کړل، اوس مثلا اولاد ورکوونکی ذات څوک ده؟ الله. صحت ورکوونکی ذات څوک ده؟ الله. که دې په دغه صفت اوس غیر الله ته ورکړل، د الله جل وعلا په صفاتو کې د شریک ورسره جوړ کړل، اسلام ورباندې ووتلی. بشک. مختصر شرک په دوه قسمه ده او توحید درې اقسام لري. بیا توحید دوه رکنه لري. توحید دوه رکنه لري، دا هم زده کړئ. دا رکنونه یې له څه شي نه راخیستلي دي؟ لا اله الا الله. ګورئ، لا اله
دا اول رکن سو دیتا رکن دی نفی وای یعنی سی نستا معبودی برحق نستا خدایان خونن دیر ستا دا ټرمپ د نن زمانی فرعون د لزانه خدای جوړ کړی ده ډېر داسې خدایان سته بت پرسته دي شرک وغیره یعنی ترجمه به څنګه کوي لا اله نسته معبودی برحق چې د هغه عبادت وکړلی سي دا اول رکن سو نفیه دوم رکن څه شی د اثبات د الا الله یوازې الله نسته لایق دی عبادت نست مشکل کشا نست حاجت روا نست بل خالق سی دی هغه عبادت وکړلی سي الا الله یو الله ده الا الله یو الله ده دا دواړه رکنونه سول او درې اقسام سول ربوبیت مو وپیژندل الوهیت مو وپیژندل اسماء او صفات مو وپیژندل دا ډیر تفصیل غواړي بیا ان شاء الله په تفصیل سره بیا سم سر در خلاصو لیکن د ما موضوع نن په څه شي زما غته راولم شرک په دوه قسمه ده کدی په مثلا اول شرک اصغر ده شرک اصغر دام لوی جرم ده ناروا ده کدی توبه و نه یسله الله جل وعلا دا انسان ته څومره دی الله خو کې دومره به جهنم کې عذاب ورکړي ځکه الله قرآن کې وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به الله وایي چې زه ټول ګناهونه معاف کوم مګر شرک نه معاف کوم بالکل شرک نه معاف کوم اوس شرک اصغر یو څوک چې په خپل عمل کې ریا کوي په عبادت کې ریا کوي صدقات کوي خیرات کوي لمونځ کوي بل عبادت کوي ریا دي خلقو دپاره د ځان ښودنې دپاره دې ته شرک اصغر وایي لیکن شرک اکبر کې دی په ربوبیت الوهیت او اسماء او صفاتو کې دی رب جل وعلا سره څوک شریک جوړ کړل دا د اسلام له دایره په هغه اول شرک باندې انسان د اسلام له دایره نه نوځي په شرک اصغر باندې په شرک اکبر باندې انسان د اسلام له دایره نه وځي اوس تاسو راسي مسلمانانو الله جل وعلا قرآن عظیم شان کې فرمایي فلا تجعلوا لله اندادا اے انسانانو لا الله سره نور خدایان مشرکان کوي اے مسلمانانو اے انسانانو فلا تجعلوا مگر زوی لله لا الله سره اندادا نور خدایان نور شریکان سره څه شي مکوي ما جوړوي په سورة الجن کې بیا الله جل وعلا وایي فلا تدعو مع الله احدا لا الله جل وعلا سره بل څوک رابولین اواز به ورته نه کوي بالکل مدد به ترېنه نه غواړي بیا بل ځای کې الله جل وعلا وایي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لا الله نه بغیر بل چاته به اواز نه کوي کدی لا الله نه بغیر بل چاته آواز وکړل نو رب العالمین جل وعلا با تعالی هغه سختو ظالمانو نه حساب کړي دا آیاتونه داسې نورم ډیر دي الله وایي فاذکروني اذکرکم ما به خاص یادوي وقال ربکم ادعوني استجب لكم رب وایي له ما نه بې غواړئ بس استجب لكم چې زه مو دعاګانې قبول کړم دا څوک چې ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ای انسانانو تاسو له الله نه بغیر بل چاته اوازونه کوي غیر تاسو په شکل انسانان دي بل ځکه الله جل وعلا وایي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولا که یو مچ لا پیدا کړي مچ خلاته کوي مچ خوراک جنې وکړي هغه خوراک ته وایي الله ولا که نجات ورکړي تاسو خو د مدد چیغې جنې وږي بل وبل دا ډیر آیاتونه دی الله جل وعلا بل ځای کې وایي ومن اضل ممن يدعو من دون الله الله وایي ولدین زیات ګمراه بل څوک استسلمانه بغیر بل چاته اوازونه کوي دا وایي تر ټولو هغه نهایت زیات ګمراه انسان د سلمانه بغیر ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه تر قیامت به دوی ته جواب ورنکړي بل ذاك رب العالمين واي إن الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم سبحان الله څومره په صراحت سره رب واي بشک هغه کسان سلمانه بغیر بل چاته اوازونه کوي مدد غواړي کومک غواړي رزق غواړي لا يستطيعون نصركم دوی د تاسو مدد نشي کولای بالکل ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځانو مدد کولای
اوس دا خو د اهل سنت والجماعت الحمدلله چې توحید په ربوبیت کې لري، توحید په الوهیت کې لري. الله جل وعلا مو دې په دې توحید قائم او دائم ولري. الله مو دې په دې توحید مړون کې، الله مو دې له کفر او له شرک له ټولو اقسام دې شرک وساتي. الله دې نجات رانصیب.